یو ځل بیا مو په یوې بلې نوې او ځانګړې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل مو درته یوه بله خپرونه په ښایسته ننګرهار مرکز جلال آباد او درمسال کې تاسو برابره کړې او چمتو کړې ده. او کوم قیمتونه چې اوس فعلا په مارکیټونو کې دي د هغه ځای په پرتله باندې دلته څو چنده ارزانه دي؟ دلته تقریبا چې درې څلور چنده ارزانه دي ځکه زمونږ خو داسې یو ځای دی چې غاړې ته ولاړ لرګو کې مې راټکواري خاص کرایه بیل یا داسې شاګردي چې راباندې نشته نو چې موږ ته پکې یو 50 روپۍ هم پاتې کېږي موږ یې خرڅوو. خو تقریبا 950 روپۍ کاکا نه واخیسته او ښار کې همدغه کرتۍ مثلا په 1,500 روپۍ دي نو ریټ یې بیخي مناسب ریټ ده. شکر دی ډیر زیات خوشاله یو په دې خوشاله چې زموږ په افغانستان کې سوله ده امن دی په دغه باندې ډیر زیات خوشاله او بس شکر دی کارم پکې روان دی چلیږي. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هرکلی هیله ده ښه به یاست د یو خوشحاله سوکاله او ارام ژوند څښتنان بیاست. یو ځل بیا مو په یوې بلې نوې او ځانګړې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل مو درته یوه بله خپرونه په ښایسته ننګرهار مرکز جلال آباد او درمسال کې تاسو برابره کړې او چمتو کړې ده. درمسال هغه ځای دی چې د ژمي په راتګ سره زیاتره لیلام پروشان راوځي او دلته هغه څه اجناس خرڅوي چې بازار کې یو قیمت او دلته لږ څه ارزانه دوی خرڅوي. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ موږ دغلته د لیلام پروشانو همدارنګه له هغه چا سره هم خبرې ترسره کوو چې دلته هغوی راځي او ځان دپاره د ژمي اجناس اخلي. دلته بوټان جمپرونه کوډونه یا کورتیګانې موجودې دي او خلک کولی شي چې راشي په ارزانه بیه د بازارونو څخه دوی ترلاسه کړي. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ. لیدونکو هرکلی هیله ده ښه به یاست درمسال او دلته نن د مختلفو خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو. دا چې ژمی را رسېدلی دی ډېر خلک دا کوششونه کوي چې هغه څه واخلي چې ارزانه وي او ښه وي. نو درمسال چې دی لیلام پروشیانې ډېرې زیاتې دي پکې. موږ سره دلته یو ورور موجود دی دا هم چې دی کوډونه او کورتۍ خرڅوي د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه انشاءالله صحت یې ښه دی؟ الحمدلله تاسو ښه په خیر راغلی. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ مطیع الله. مطیع الله کار روزګار دې ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. څومره وخت کېږي دا روزګار ترسره کوي؟ دا خو د ډېر وخت نه کوو 12 کاله به کېږي دلته کار کوو همدې درمسال سره کورتیګانې خرڅوو. یوازې ژمي کې دا کار کوي که نه اوړي کې دا کار کوي؟ د ژمي په سیزن کې ژمي کار کوو د اوړي په سیزن کې د اوړي کار کوو. اوړي کې بیا چې خرڅوي؟ بیا کابل کې سپین بنینو زرفرانې نه خرڅوي. د ننګرهار دغه دلته چې کوم کار روزګار لري دا ښه دی که هلته کابل جان کې چې بیا کار کوي هغه ښه وي؟ بس د دې ځای سیزن په دلته ښه او د اوړي بیا په کابل کې ښه. کابل بیا یخ دی. او نرخونه څنګه دي؟ ښه دي ګزاره حال دار چا په وس رسي کېږي. مثلا دا کوډونه چې اوس دلته دي یو څومره قیمت لري؟
نو د 4.5 نواله دي کې مختلف دغه دي ارزان هم شته ګران هم پکې شته دي او د 1500 پورې هم شته 800 پورې هم پکې شته دي کباړ د هم پکې شته خراب هم پکې شته دي ټول یو بیه باندې نه راځي نو په یو بیه خرڅېږي ځوانان ډېر ته راځي که سپینګیري که ماشومان ځوانان او ماشومان راځي دا ماشومانو کې راځي برابرېږي او 12 کلن 13 کلن پورې هم پکې شته غټ هم شته واړه هم پکې شته دي ښه یعنی د مختلفو عمرونو خلک کولی شي راشي او دلته شیان واخلي اجناس واخلي باباګان هم راځي اخلي هر قسمه خلک راځي دي د نورو ځایونو نه پرتله دلته ارزانه دي روزمره څو روپۍ ګټي 300 پاتې کېږي شکر ده ښه باید سړی پې شکر وباسي او په هر حال شکر وباسي که کار یو کني خپل وطن خدای کنه ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسېتم کور ودان لیدونکو موږ سره یو ځوان ولاړ دی دا هم راغلی دی او دلته د رمسال کې اجناس اخلي خبرې اترې ورسره کوو تاسې موږ سره ملتیا وکړئ سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر صحت مجاز ډېره مننه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی الحمدلله الله فضل ته ښه په خیر خوشحاله سي نوم دې څه دی نوم زما ډاکټر صاحب جانباز ده د ننګرهار ولایت سیم ښه د رمسال ته څنګه راغلی دلته ولا دلته خو راغلم بعضې کرتۍ وې د ژمي لپاره دا مې راوپېرلې ښه وا دې غوښتلې بالکل وانخېستلې قیمتونه یې څنګه وو قیمتونه مناسب قیمتونه دي د ښار په پرتله دلته چې دي قیمتونه مناسب دي ښه تا چې اوس کومه کورته اخیستې ده په څو دې واخیسته ما خو تقریبا 950 روپۍ کاکا نه واخیسته او ښار کې همدغه کرتۍ مثلا په 1000 روپۍ دي نو ریټ یې بیخي مناسب ریټ ده ښه یعنی د ښار په پرتله باندې چې مارکیټونو کې کوم اجناس خرڅېږي دلته هغه څو چند ارزانه پیدا کېږي بالکل ښار کې داسې چې هغوی د دکان کرا پې اچوي د برق بل پې اچوي که نه ښاروالۍ ټول مصارف پې اچوي نو دلته دوی پسې هغه د برق او د هغه کرا نشته نو په مناسب ریټ یې دوی خرڅوي هر څوک یې کولی شي چې د خپل خوښې شی په ډېر ارزان قیمت واخلي ښه ستا خپله کوډونه خوښېږي ولې نه ډېر مې خوښېږي زه خپله دا یو کوډ مې بله ورځ واخیسته دا مې ورپسې بل واخیسته نو شوق د ډېر انسان ښه هغه د ژمي مکمل سامان دی پوره کړی دی مکمل سامان پوره کړی نه او دې ژمي کې یوازې همدغه کوډونه دې واخیستل که بوټان نور شی دې هم ځان ته اخیستې ولا ژمي خو داسې دي چې رښتیا خبره کالي د اوړي په پرتله ته باید د ژمي بیل کالي ولري همداسې بوټان هم نو بوټان هم اخیستي دي او کالي هم ځان دې برابر کړی دی نو او نو څنګه کوې چې ونه کړې نو همدغه ژوند ده نو ښه دلته دې کوډونو کې کوم رنګ کوډ دی واخیسته موږ ته یې ښودلی شي اوس ما خو چې دا غلطه دغه رقم کوډ واخیسته دغه یو رنګ کې و د رنګ اخلاص شو خو په دغه رقم کې و او دغه ډېر ښه کوډونه دي دغه رقم کې ما واخیست ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان مننه دا کاکا هم چې دی دلته د رمسال کې
روزګار لري موږ ورسره خبرې کوو تاسې زموږ ملتیا وکړئ سلام علیکم کاکا وعلیکم السلام په خیر خیر اوسې کاکا ښه انشاءالله صحت دې ښه دی شکر دی الحمدلله بالکل خیر اوسې کاکا نوم دې څه دی کاکا ګوله عمر ښه څنګه یې صحت دې ښه دی شکر دی الله فضل دی خیر خیرت دی روزګار دې څنګه دی خوشحاله یې پکې گزاره پکې کېږي الحمدلله بس هغه یو کپ ډوډۍ پکې خدای راکوي الله ښه خبره ده چې ته پکې خوشحاله یې څومره وخت کېږي چې دا روزګار کوي دا تقریبا دی خو به یو 15 کاله کېږي چې همدې درمسال سره یې موږ خرڅوو د ډېر وخت نه په دغه روزګار کوو بس الله پکې رزق راکوي بس سهار راځو ماښام ځو ښه دلته یوازې ځان ته کار کوي که نه نور څوک بچیان دې هم د سره شته دی بچیان هم راسره دي هغوی هم د سره مصروفه دي راسره مصروفه دي او دغه کوم کوډونه چې تاسې سره دي دا چې خرڅوئ کوم ځای څخه دا راوړئ دا خو د کابل نه راوړو او نور څه کباړ دې څه نه وي راوړو بس چې کوم قسم هلته پیدا کېږي مارکیټ کې هغه سې راوړو بس دغلته یې خرڅو هر سړی راځي لکه شی ښه راوړو ریټ هم ښه ورکوو بس راځي هم دغلته موږ نه سودا کوي بس له شل پکې خدای موږ له راکوي ښه دا کوم کوډونه چې دي د څو روپو نه نیولې تر څو پورې تاسې سره شته دی دا تقریبا چې د مطلب د 500 موږ سره شته د 600 شته د 300 هم شته د 250 پورې راسره شته ښه یعنې خلک کولی شي چې ښه شیان په 200 500 علاوه تر 600 افغانیو پورې واخلي هغه شی چې په دکان کې هغه په 2.5 یا په 1.5 کېږي نو هغه هلته موږ په 500 یا په 600 ورکوو او تاسو خپله ښه وګورئ دغه صحیح مال هم راوړئ د دکان مالونه هم راوړي دغلته یې خرڅوو ښه دلته د ځوانانو راتګ څنګه دی ځوانان دغه شیان ډېر زیات اخلي که نه داسې عمر خوړلي کسان ډېر زیات دا شیان اخلي ځوانان هم ښه ډېر راځي ځکه چې هر سړی بېروزګاره دی او دا درمیانه عمر خلک هم راځي دا ټول راځي بس دغلته یې چا چې کوم شی خوښېږي هغه ځان واغوندي او خبر را سرو کې ویلی ځي او کوم قیمتونه چې اوس فعلا په مارکیټونو کې دي د هغه ځای په پرتله باندې دلته څو چنده ارزانه دي دلته تقریبا چې 300 چنده ارزانه دي زموږ مال ته ارزانه دی ډېر ارزانه دی ځکه زمونږ خو داسې یو ځای دی چې غاړې ته ولاړو لرګو کې م راټکواري خاص کرایه بیل یا داسې شاګردي شی راباندې نشته دی نو چې موږ ته پکې یو 50 روپۍ هم پاتې کېږي موږ یې خرڅوو دوستانو کاکا وایي چې کوم کوډونه یا کورتۍ چې دوی دلته درمسال کې خرڅوي دا کوډۍ او دا کورتیګانې په مارکیټونو کې تقریبا چې یو جنس په 1.5 روپۍ هلته تاسې اخلی دلته چې دا خلک کولی شي همدغه جنسونه په 500 600 او 400 افغانیو پورې واخلي ځان ته ډېره مننه کوو کاکا خوشحاله اوسئ ستاسو هم ډېره مننه چې دلته راغلې زموږ دا خبرې مو واورېدې کور ودان خوشحاله اوسئ لیدونکو دلته یو بل ځوان هم موږ سره موجود دی ولاړ دی موږ سره د سره خبرې اترې ترسره کوو سلام علیکم وعلیکم سلام ښه انشاءالله صحت یې ښه دی شکر دی خیرت دی په خیر راغلی زموږ ځای ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ نوم دې څه دی نوم مې کفایت الله کفایت الله صاحب څومره وخت کېږي دغه روزګار لري دا د یو 3 میاشتې کېږي دا چې مې دغه مچولي بوټان چې خرڅوي دا مالونه خو لاټ مالونه دي که نه او دا لاټ مالونه دي قیمتونه یې څنګه
قیمتونه اوس دې کې موږ سره قسم په قسم ډیزاینونه دي. اوس دا چې دی د ایران نه راځي دا چې دی 1500 روپۍ دا ایرانی دی ایرانی دی په 1500 روپۍ قیمت لري او په بازار کې چې داسې بوټونه بیا څوک اخلي هغه د 200 روپۍ قیمت لري. لکه موږ ته په 1500 راځي دا 600 پورې خرڅو 900 پورې. یعنی عموما لاټ معمولا داسې وي چې بازار کې مثلا یو شی په 100 روپۍ وي دلته لږ ارزانه وي بیا موږ باندې کرانې دغه نه په دې خاطر باندې لږ ارزانه ورکوو. ها ستا ویل چې د ژمي کې دغه روزګار در سره کوم وړي کې به چی کې اوړه کې چې دی موږ دغه زنانې سینډل خرڅو. ها بیا وړي کې د کار روزګار ډیر ښه کې ژمي کې د کار ښه ژمي کې زمونږ کار ښه ځکه چې بوټان خرڅو ژمي دغه کې سینډلو کې به دومره دغه نه او د بوټانو کې بیا زمونږ مزدوري ژمي کې څه وایي چې لږې پیسې ښه ګټم ښه ګټم او همداسې ده. خلک چې دلته راشي مثلا چا سره به ماشومان وي بچیان به ورسره وي درته ووایي چې دا زوی مې لس کلن دی د دپاره بوټونه اخلم هغه هم لرئ بیا او موږ سره هر قسم وړي دي دوکان کې یعنی موږ هر شی راوړو داسې ګاک نه پرېږدو چې موږ هغه همداسې لاړ شي. یعنی خلک کولی شي ماشوم ته زلمي ته همدارنګه سپین ږیرو ته هم هغه څه اخیستلی شي چې تاسو سره وي او د هغوی په کار وي. هر قسم وړ موږ سره شته ماشومانو غټانو زنانۍ هر قسم بوټان موږ راوړو. روزګار کې دي خوشحاله یې؟ شکر دی ډېر زیات خوشحاله یو په دې خوشحاله چې زموږ په افغانستان کې سوله ده امن دی په دغې باندې ډېر زیات خوشحاله یو بس شکر دی کار هم پکې روان دی چلیږي الله نه راضي یو. تا دې خدای پکې خوشحاله لري او د ورځې څو روپۍ ګټې ویلی شي راته ولې نه شي ویلی دې کې څه د دروغو د غلا خبره نه دغه 2000 2500 روپۍ ګټو پکې. دوستانو دوی 2.5 روپۍ ګټي خو درې څلور کسان دلته په دغه روزګار کې اخته دي. یوازې دا نه دی چې دلته کار در سره کوي بلکې نور خلک هم ورسره شته دی چې هغوی هم ورسره شریکان دي او ورسره روزګار تر سره کوي. د تا ډېره مننه خوشحاله اوسې. کور دې ودان کامیابي دې غواړي خوشحاله اوسې بس دغسې ستاسو په خدمت کې د همیشه راتللی شئ دغلته بوټان اخلي د موږ نه مصرف کوئ هر څه کوئ دغلته راځئ ستاسو خپل ځای دی انشاءالله خیر وسي. لیدونکو هرکلی موږ سره دلته یو بل مشر هم ولاړ دی او دایم چې دی دلته درمسال کې د لامبروشي لري یعنی دایم دلته کاروبار تر سره کوي. موږ ورسره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر غیرو خیر وسي مننه. څنګه یې ښه صحت دې ښه دی؟ خیر الله کرم دې شکر. نوم دې څه دی؟ شاکر حسین. شاکر حسین صاحب روزګار دې څنګه دی خوشحاله یې؟ الحمدلله بس وخت دې تیریږي بس. څومره وخت کېږي دلته دغه لامبروشۍ کار در سره کوي؟ تقریبا د میاشتې و نیمه کېږي چې دلته موږ دا کار شروع کړی. له د مخکې دې څه کول؟ زه خپله کسبي یم همدغه سپلی مپلی جوړوم. یعنی کله چې ژمی راورسېږي سیزن راورسېږي بیا دا کار در سره کوي؟ سپلی نه خرڅېږي بس بیا دا بوټان خرڅ کوم. یعنی اوس فعلا روزګار کې خوشحاله یې؟ بس الحمدلله وخت تیریږي. بازارونه څنګه دي اوس وخت کې؟ بس شکر دی. خلک چې راځي د کوم ډول بوټانو ډېره زیاته غوښتنه کوي چې واخلي؟ بس دا ایرانی بوټان دي اوس دلته شکر الحمدلله زموږ په افغانستان کې جوړېږي کابل کې خو نوم د ایرانی خرڅېږي او دلته زموږ نیمه بیه د شکر دی بس د دوکانونو حساب سره غریبانو خلکو دلته سهولت دی. یعنی خلک کولی شي دلته راشي او په نیمه بیه شیان واخلي؟ انشاءالله شی واخلي دلته موږ. تا ویل چې په ژمي کې دا کار در سره کوم او بیا مثلا اوړي کې څپلیو کار در سره کوم. د اوړي سیزن دی ښه که د ژمي سیزن دی ښه؟ زمونږ د سپلو سیزن خپل ښه ځکه چې څه هلته جوړولو کې وګټو څه خرڅولو کې. دې روزګار ځای کې یوازې ته که نور څوک هم د سره شته دی؟ دلته بس موږ 2-3 کسان ناست یو د خپلو کې بس خپل یو سره. شریکان هستئ سره کار روزګار کې؟ نه هر سړي خپل خپل کار دی بس خپل یو. که حقیقت راته ووایي د ورځې څو روپۍ ګټې؟ بس دا 600 روپۍ الله پاک ورکوي موږ له دلته.
شپږ سوه افغانۍ ډېر شی دی سړی باید پې شکر وباسي شکر دی بس الحمدلله ښه تا ته کاروبار کې بریا وي خدای دې ډېر ښه لره ډېره مننه کوو عزت وکړه خیر اوسه لیدونکو هرکلی هیله ده ښه بیاست موږ سره یو ځوان ولاړ دی او دام راغلی دی د سره خبرې اترې ترسره کوو داسې زموږ ملتیا وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ بخیر مننه خوشحاله اوسې ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی والا شکر تاسو خاص دی ډېره مننه نوم دې څه دی نوم محمد اسحاق دی ښه او د کوم ځای څخه دلته راغلی خیوې نه خیوې ولسوالۍ نه راغلی یم دلته ځان ته وي که کوم ملګری در سره و ملګری را سره و. ښه دلته خو دغه د لیلامۍ شیان خرڅېږي ځان دپاره دې شی واخېسته که نه ملګري دې شی واخېست ملګري ته ما کوو خو فلحال هملا اخیستی نه دی خو ګوري پلان شته دی چې واده واخلئ پلان شته دی د ملګري دې څه خوښېږي ملګري مې دا جاکټ خوښېږي دا ځان جاکټ ځان ته اخلي ښه جاکټ ځان ته اخلي ستا خپله چې ډېر زیات خوښېږي زما خپل هوسپیل حال درسونه وایي درسونه سره مینه ده بس نه درسونه خو باسي مو وایو ژمی چې راشي طبعا سړی باید ځان د بوټان هم واخلي ځان د جامپر هم واخلي ستا چې ډېر زیات خوښېږي کورتۍ مې اخیستې بوټان هم اخیستې دي اوس ملګري سره راغلي ځان ته اخلي ښه تا یعنې د ژمي بندوبست ځان ته کړی دی کړی یم دی ښه ملګري دي اوس لا تر اوسه نه دی اخیستی نه ومګه خو اوس خوښ شوی لکه چې نه دی بل ځای ته به ځو او ملګري ځان سره د خیوې نه ته راوړلې چې ځو ښار ته او هلته چې دی ځان ته داسې شي اخلم چې زما خوښ شي او ژمی پې تود کړمه بالکل زما هم کار هغه هم رالم د چکر هم راووخ ماله چې همدلته بس مې دې ویل ځان ته یو جاکټ اخلم دلته هم راوستم ماله ویې ګوره خوښ دې شي ښه دلته قیمتونه څنګه دي قیمتونه پوښتنه هم ترې نه ده کړې خو انشاءالله مناسب دی فکر کوم ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې دوستانو بیا هم سلام هیله ده ښه به یاست در امسال کې او د مختلفو خلکو سره نن موږ خبرې اترې ترسره کوو تاسې موږ سره ملتیا وکړئ موږ سره یو بل ځوان هم دلته ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو سلام علیکم ځوانه وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې صحت دې ښه دی شکر دی الله فضل ده نوم دې څه دی مدثر ښه مدثره ښه یې صحت دې ښه دی انشاءالله شکر دی الله فضل ده کوم ځای نه راغلی بیسودونه ښه در امسال ته راغلی غواړي ځان ته شی واخلي او تر امسال ته راغلي غواړو چې ځان ته خوښ کړو او اوس ګرځېدلو چې ځان ته ولټوو خوښ ښه شی دې اوس خوښ کړی دی که نه ځان ته کوډ مثلا واخلي یا بوټان ځان ته واخلي بس ګرځو نه چې خوښ کړو ښه چې چېرته په ریټ باندې شی ښه و هماغه به ځان ته اخلي او چې ریټ باندې ښه و بس هماغه شی به واله ښه چې شی دې ډېر زیات خوښېږي دلته در امسال ته راغلی کوډونه هم شته دی کورتیګان هم شته دی بوټان هم شته دی د ژمي ټول هغه اجناس شته دی چې خلک ترې استفاده کوي ستا چې ډېر زیات خوښېږي په خپله کورتیګانې مې ډېر خوښېږي ښه کورته یې به ځان ته حتما اخلې نه او حتما انشاءالله بیې خو دې دلته وکړلې او بای قیمتونه څنګه دي ښه دی نسبت دی دوکانونو نه ښه دی بای ښه دلته یعنې ارزانه میلاویږي او ارزانه میلاویږي 5,500 شاوخوا ریټونه دي د کورتیګانې ښه ودې ویل چې راغلی ما غواړم ځان ته کورتی واخلم او پته نه کړي که نه ځکه ژمي کې طبعا باید سړی کورتی هم ولري واسکټ هم ولري بوټانو څه سیستم دی اخیستي دي که نه تر اوسه پورې اخیستې دي او بوټان مې اخیستې دي ښه د هغه بندوبست یې کړی دی بندوبست مې کړی ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان خدای په سلام
دوستانو هله د خبي اس موږ سره دلته یو ځوان ولاړ دی د ځوان سره خبرې اترې تر سره کوو ځوان ښه ان شاء الله ژوندی اوسمن سلامت اوسې ښه وي خیر وسکور ودان نوم دې څه دی کفایت الله ده کوم ځای نه دلته راغلی زه د سخرود ولسوالۍ نه راغلی یم د بلو د کلي نه دلته راغلی ښار ته غواړي ځان ته چې واخلي اخیسته بوټو جمپر بوټ او جمپر دې نه درلود غو دې غوښتل چې راشي در امثال کې لیلام پروشانو کې ځان ته واخلي شنو کې او اوس ته چې اغسته دې تر اوسه پورې کنه اوسه پورې خو مې سیف نه دی اخیستی پلان شته چې ځان ته کوډ واخلي نو د چې ځان ته یو کوټ واخلم او یو بوټان دلته چې مې به کړی یو کوټ مې شپږ سوه قیمتونه لړو هم دې وجه نه ونه شو یعنی یعنی دا 500 روپۍ دي استاوس ونه شو چې هغه ځان ته واخلي او بالکل یعنی 500 ان تر 0 روپۍ پورې هم دې کې قیمتونه وو ځکه نور ما مسوک ما زم دغه کوټ هم دغه سچ په تن کې د مال هم دا کفایت کوي یعنی په دا ته چې په کوم تکل کور نه راغلی وي 500 روپۍ وي هغه باندې اوس نه کوټ کېږي او نه کورته یعنی کېږي بالکل نه کوټ کېږي نه څه کېږي نه بوټان کېږي نو دلته خو موږ د خلکو سره خبرې هم کړې دي خلک وایي چې دلته هغه څه چې په بازار کې 0 روپۍ تر سره کېږي دلته مثلا 400 روپو پورې پیدا کېږي نو که وګرځي پیدا به نه شي یار ما خو ډېر مې وګرځېده ما غادي جمپر ماته چې زما په خوښو ماته 600 ویله او روزګار چې کوي روزګار نه بیکار ما زه خپله د غزنی پوهنتون نه فارغ یم او دا 4 کاله کېږي چې روزګار یم زراعت په نوم هارټیکلچر څانګې نه فارغ یم د غزنی ولایت کې د غزنی پوهنتون څخه زراعت پوهنځي څخه فارغ شوی یم خدای مهربانه دی تا ته به خدای پاک ښایسته دنده هم پیدا کړي او انشاءالله خدای مهربانه دی تا ډېره مننه که څه پیغام لري پیغام به له تا واورو پیغام همدغه وروستیو کې دغه د اسلامي امارت نه چې خلکو ته یعنی ټولو ته د کار زمینه برابر کړي او چې ټول خلک یعنی پروژې ډېرې کړي او دا نرخونه لږ کنټرول کړي نور او یعنی زمونږ ډېرې څه دي که نه یعنی 14 پاسان یعنی ډېر لسانس ماسټران دي چې د بیکارۍ له وجې نه که نه وایي کم دا اوس مونږ ته د خارج موقع برابر شي مونږ ځو ځکه چې په دې دومره تحصیل اول زه خپله پښیمانه یم ځکه چې 10 کاله یا 8 کاله مثلا چې یا 14 کاله چې مونږ خارج ته تیر کړی اوس زمونږ 1 لک ډالر سرمایه و ښه یعنې مونږ یو تاجر یا تجار د ولسوالۍ په سطح مونږ نه جوړ شوي دي خو اوس چې مونږ دا 14 کاله تعلیم هم کړی دی فرض یعنې پوهېږم بیا هم هر که شخصي او ښوونځی ته هم لاړ شو ما ته مثلا وایي چې ته په 3000 یا 4000 ته ما سره که استادي کوې خو په 3000 وکړې او که نه کوې وایي لاړ شه ځکه چې نور افغانستان کې دماغه خلکو که نه زړه نور تعلیم نم تور شوی دی ډېره مننه کوم د ورور وینا او خبرې دا وي چې حکومت باید خلکو او ځوانانو ته د کار روزګار فرصت برابر کړي د په حکومت همدغه غږ او له حکومت یې همدا غوښتنه لرله ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ مننه کور آماده لیدونکو سلام موږ سره دلته یو بل ځوان هم ولاړ دی دی دکاندار هم دی او همدارنګه لیلام فروشي هم دوی لري د سره خبرې اترې تر سره کوو تاسې موږ سره مالتیا وکړئ سلام علیکم وعلیکم السلام ښه انشاءالله صحت یې ښه دی شکر دی خپله ښه وخت بخیر تېرېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ نوم دې څه دی نوم مې ذاکر الله د لغمان یو نګرهار کې اوسېږو څومره وخت کېږي دغه روزګار لري دا بس 8 کاله کېږي خوشحالی بالکل خوشحاله یو ماشاءالله دغه ژمي سیزن کې ستاسو سیزن څنګه دی سیزن شکر الحمدلله ښه دی الله نه راضي بس ښه لوکس روان ده په دې لیلام پروژه کې کوم ډول اجناس تاسو سره موجود دي شکر الحمدلله هر څه شته دی
بنیان برزو جمپر برزوګانې دي سپورټي لباس هر رقم لباس چې موږ سره کوم رقم لباس چې خلکو ضرورت هر څه شته ده. خلک ډیر څه خوښوي اوس وخت کې. نن سبا وخت کې خلک دا هوډیان چې دي خلیداره اگر تاسو ښکارې د دکان کې مخامخ لګېدلې دغه شی خلک ډیر خوښوي نن سبا او دا خوښوي بوکس او دا ورزش سامان ډیر خوښوي دغه شی سره خلک ډیر شوق لري. ریټونه څنګه دي؟ ریټونه مختلف ریټونه دي وډیانو کې 300 والا شته 90 او تر 900 800 پورې شته خو وډیانې اوریجنل بیا 1100 روپۍ دي ښه شی دی. ډیره مننه خوشاله اوسې کور ودان. خوشاله اوسې کور ودان. د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو زموږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو په جلال آباد ښار او درمسال کې برابر کړې و تاسو ولیدل او وکتل. یو ځل بیا چې تاسو سره موږ په بلې خبرونه کې حاضرېږو تاسو ته موجودېږو موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.